د سمندر اوبه څنګه څښاک ته آماده کیږي؟ د سمندر تروې اوبه د څښاک پاکو اوبو ته د اړولو لپاره مختلفې طریقې موجودې دي. په صنعتي توګه په ټوله کې دوه طریقې کارول کیږي. لومړی ډیسلینیشن یا بېمالګې کول. د ډیسلینیشن کارخانې څنګه کار کوي؟ د سمندر اوبه د ویکیوم په فشار د حرارت تر 115 درجې ګرمول کیږي. پر بخار د اوبو له بدلیدو سره مالګه ورڅخه جلا کیږي. دغه بخارات سوړ پایپ ته وربهیږي چې بیا له تازه یا خوږو اوبو سره ګډیږي. خو په نړۍ کې د دا ډول څه باندې 100,000 کارخانو له ډلې یوازې له 100 سلنې یې استفاده کیږي. دوهمه طریقه د ریورس اوسموس ده. د تصفیې په دغه طریقه کې اوبه له غشاو تیریږي. دغه غشاوې د اوبو د جریان پر مهال مالګې او معدني مواد دروي او د اوبو مالیکولونه پرېږدي چې تیر شي. له دې سره یوې خواته له مالګې جلا شوې پاکې اوبه او بل لور ته ډېرې مالګینې اوبه ذخیره کیږي. که څه هم د ډیسلینیشن لګښت کم شوی خو لا هم یوه قیمتي پروسه ده. د سمندر 1000 لیټره اوبو باندې یوازې 5 سنټه مصرف راځي چې د څښاک اوبه ورڅخه برابرې شي. په داسې حال کې چې یوازې 1 لیټر تصفیه شوې سمندري اوبه په 50 سنټه دي. دغه دواړه طریقې ډېرې انرژۍ ته هم اړتیا لري. دغه انرژي تر ډیره له فوسیلي موادو تهیه کیږي. خو نن ورځ د ډیسلینیشن ځینې کوچنۍ کارخانې شته چې خپله انرژي د سولر په څیر د تجدید وړ له منابعو اخلي. په ډیسلینیشن طریقه کې له 100 لیټره سمندري اوبو 45 لیټره پاکې اوبه په لاس راځي. پاتې نور یې مالګینې یادیږي چې زښته ډېرې تروې وي چې اکسیجن پکې کم او تر ډیره په کیمیاوي موادو هم ککړې وي. مخکې له دې چې دغه تروې اوبه بیرته سمندر کې خوشې شي، ځینې وخت مالګه او سوډیم کلوراید یو څه فلټر کیږي. په دغو مالګینو اوبو کې مګنیزیم او پوتاشیم هم موجود وي، کوم چې په تجارت کې کارول کیږي. دا چې د دغو معدني موادو استحصال قیمته پریوزي او ډېر انرژۍ ته اړتیا لري، څېړونکي اوس د نینو فلټرونو او نورو طریقو په لټه کې دي ترڅو معلومه کړي چې د سمندر له مالګینو اوبو څنګه قیمتي معدنیات او نور عناصر په لا اسانه طریقه استحصال کړي.